د ټي10 په دوهمه ورځ افغانان څنګه ولوبېدل؟ د متحده اماراتو ټي10 سوداګریز لیګ چې تېره ورځ د جنوري په 28مه د 8 لوبډلو ترمنځ د متحده اماراتو ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شوی، پکې شاوخوا 14 افغان لوبغاړي د بېلابېلو لوبډلو په ګټه لوبېږي. پرون هم په دغه لیګ کې 3 لوبې ترسره شوې چې په ټولو لوبډلو کې افغانان لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې ده. لومړی لوبه چې پرون مازدیګر پیل شوه د پونې 12 لوبډلې لپاره ځوان لوبغاړی درویش رسولي ولوبېد او په 1 ډاون مقام کې په 40 توپونو 9 منډې جوړې کړې او نسبتا ښه وځلېد، خو د بلندر لوبډلې لپاره بیا عظمت الله عمرزی یوازې 1 اوور ترسره کړل او 18 منډې ورکړې، په ویکټو اخیستلو بریالی نشو. په دوهمه لوبه کې د مراټا لوبډلې لپاره جاوید احمدي د یوې ورځنیو لوبو په څیر توپوهنه ترسره کړه، په 19 توپونو یې 40 منډې جوړې کړې او خپله ویکټ یې له لاسه ورکړه، خو د همدې لوبډلې لپاره بل لوبېدونکی افغان لوبغاړی یمین احمدزي بیا د رحمان الله ګربز ویکټ ترلاسه کړه. په مقابل لوبډلې کې رحمان الله د تیرې سیالۍ په خلاف نن ښه ونه ځلېد او په 4 منډو یې خپله ویکټه یمین احمدزي ته پرېښوده. محمد نبي ته د توپ اچونې او توپوهنې موقع په لاس ور نه رغله، خو د لوبې پر مهال یې 2 کیچونه ترلاسه کړل. په درېیمه لوبه کې د ابوظبي لپاره 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل، نجیب الله زدران په 3 توپونو 4 او نوین الحق بیا په 4 توپونو 4 منډې جوړې کړې، خو په توپ اچونه کې په 2 اورونو کې 18 منډې ورکړې او ویکټ یې ترلاسه نشوه کړی. بل خوا د ډکن لپاره په توپوهنه کې محمد شهزاد په 14 توپونو 3 څلوریزې او 1 شپږیزې پر مټ 21 منډې جوړې کړې او د لوبډلې لپاره یې بهترینه پیل واخیست. نن هم په دغه لیګ کې 3 سیالۍ ترسره کیږي او ګڼ افغانان به پکې ولوبېږي. د راتلونکو لوبو په اړه هم ویډیو درته چمتو کوو، زموږ سره پاتې شئ. ښه وخت ولرئ.